څنګه د ټیکټاک ویډیوګانې بغیر له انټرنیټ نه په آفلاین ډول وګورو. نو تاسو به راسئ په خپل موبایل کې به ټیکټاک اپ را خلاص کړئ. لاندې به په دې پروفایل علامه باندې کلیک کړئ. پاس به په دې درې کرښو کلیک کړئ. لاندې به په سیټینګ ان پریویسی کلیک کړئ. بیا به تاسو لاندې راسئ. دلته به په اپلاین ویډیوز باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو ګورئ موږ ته ښیي 50 ویډیوز، 100 ویډیوز، همداسې 1.5 ویډیوز، 200 ویډیوز. هلته ورته لاندې اندازه هم لیکلې 50 ویډیوز 10 منټه به وي، 100 MB، همداسې 100 ویډیوز به 50 منټه وي، 200 MB، 1.5 به 70 دقیقې، 300 MB، همداسې 200 ویډیوګانې به 120 دقیقې، 400 MB. نو دا تاسو کولی شئ په دغو کې هر یو انتخابوئ، 100 ویډیوګانې، 1.5 یا 200. بیا لاندې په ډانلوډ کلیک کړئ. دا ویډیوګانې به ډاونلوډ کېږي. کله چې تاسو وای فای سره وصل یاست دغه تازه کېږي، بیا بیخي ښې ډاونلوډ کېږي. دلته پاسه لیکل هم ورته کړي. کله چې تاسو وای فای کنیکټ کړئ دا به بیا نه ویسي، دا ویډیوګانې به نورې هم ډاونلوډ شي. نو تاسو کولی شئ، زه اوس په همدا 50 باندې کلیک کوم، همدا 50 د ما انتخاب ده، دا 50 ویډیوګانې. نو زه په ډاونلوډ کلیک کوم. تاسو به په ډاونلوډ کلیک کړئ، بیا به په کنټینیو کلیک کړئ. دلته تاسو دا لاندې اپشن ګورئ، ډاونلوډ اور وای فای آنلاین. که دا ورته آن کړئ نو دغه ویډیوګانې کله چې تاسو وای فای سره وصل شي دا ویډیوګانې خپله ډاونلوډ کېږي، په ډیټا باندې نه ډاونلوډ کېږي. اوس زما ډیټا خلاصه ده، دا ویډیوګانې نه ډاونلوډ کېږي. که دا بیرته زه آف کړم نو زه اوس کولی شم په ډیټا به یو څو ویډیوګانې ډاونلوډ شي. زه دا پرېږدم اوسه تر څو په ډیټا یو څو ویډیوګانې داسې وشي، ځکه زه تاسو ته وښیم چې څنګه په دغه ډول باندې دا ویډیوګانې بیا تاسو کتلی شئ. اوس زه له دې څخه وځم، زه خپله ډیټا بندوم. کله چې تاسو همداسې اپلاین یاست، اوس ټیکټاک ته داخلیږم. تاسو ګورئ دا لاندې ځای کې موږ ته لیکي اپلاین ویډیوز، په دې به کلیک کړئ. دا خط زموږ څخه لاړه، له موږ څخه دا خط لاړه، نو تاسو به دا پروفایل علامه باندې بیا کلیک کړئ. دلته په همدې درې کرښو کلیک کړئ، په سیټینګ به کلیک کړئ، لاندې به په اپلاین ویډیوز کلیک کړئ. دلته هماغه ویډیوګانې موږ ته ښیي. تاسو ګورئ دا ویډیوګانې موږ اوس په اپلاین ډول دغه ټولې کتلی شو، پوره یې کتلی شو. ښه، دا ویډیو تاسو ګورئ دغه ویډیوګانې ټولې موږ په اپلاین ډول کتلی شو. نو په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ په ډیټا باندې دا ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ او یا په وای فای باندې. هلته هغه اپشن چې کوم موجود و، هغه اپشن چې کله تاسو آن کړئ نو دغه ویډیوګانې ستاسو په یوازې په وای فای باندې ډاونلوډ کېږي. کله چې ستاسو ډیټا خلاصه وي هېڅ ویډیو نه ډاونلوډ کېږي او ستاسو MB نه وهي. او که هغه اپشن اپ کړئ بیرته، کولی شئ تاسو په ډیټا باندې هم دغسې ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، په وخت سره بیا وروسته کتلی شئ. نو ما هغه اپشن اپ پرېښی او ځکه په ډیټا ډاونلوډ شي اوس ویډیوګانې، نو دغه اوس زه کتلی شم هر وخت همداسې اپلاین بغیر له ډیټا نه. زما ډیټا اوس بنده ده، تاسو کتلی شئ. نو په دغې ډول دغه د ټیکټاک اپلاین ویډیوګانې تاسو بغیر له انټرنیټ نه کتلی شئ. یعنې کله چې تاسو باید یو ځل انټرنیټ سره وصل شئ دغې وروسته دغسې ډېرې ویډیوګانې په اپلاین ډول بغیر له انټرنیټ نه کتلی شئ. نو دغه طریقه وه، په دغه طریقه تاسو کولی شئ ویډیو همدومره وه که خوښ شوې مو وي او درته ګټوره وه لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې دغه د زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هر ویډیو اپلوډ کړو هغه به تاسو په وخت رسیږي. او له خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.